دا د تشویش او خواشینۍ ځای نه دی چې ته د الله جل جلاله طاعت او عبادت کوې او الله جل جلاله دې له ځینو نعمتونو بې برخې کړي، بلکې غم او مصیبت خدا دی چې الله جل جلاله نعمتونه درکوي او ته یې نافرمانی کوي. الله جل جلاله فرمایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سورة الأعراف آيات نمبر 102. يعني او هغه کسان چې زموږ آیاتونه درواغ بولي، د هغو څخه انکار کوي، په هغو سره عبرت نه حاصلوي، موږ به هغوی په دې دنیا کښې د رزق او د معیشت د اسبابو په پراخه کېدلو سره تر داسې حده لوړ کړو چې دوی به په هغه سره غرض سي او دا ګمان به کوي چې موږ پر حق یو، او بیا به ناڅاپه داسې عذاب ورکړو چې دوی ته یې هیڅ معلومات هم نه وي. وأملي لهم إن كيدي متين. الأعراف 103. او زبه دغو کسانو ته چې زموږ آیاتونه درواغ بولي څه موده مهلت ورکړم تر څو دوی دا ګمان وکړي چې دوی ته عذاب نه ورکول کیږي، نو به په خپل کفر او سرکشي کې نور هم زیاتوب وکړي او په دغه سبب سره به د دوی عذاب زیات او دوچنده سي. بېشکه او هرومرو زما عذاب سخت او قوي دی چې په هیڅ قوت او هیڅ حیله سره نه منع کیږي. نو الهي موږ ستا په نعمتونو سره د استدراج حالت ته مه رسوې، د ناڅاپه مصیبتونو څخه مو وساتې او د راتلونکو خلقو دپاره مو عبرت مه ګرځوې.